د طالبانو پوهنې وزارت که بودیجه ومومو د سواد زده کړې مرکزونو شمیر 2 برابره کوو. په سلامونو مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي د نالوستۍ ختمولو لپاره یې نوی پروګرام جوړ کړی چې پر بنسټ به د سواد زده کړې مرکزونه 2 برابره زیات او لمن به یې ولسوالیو ته هم وغځول شي. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې د برخې چارواکي وایي د دغه پروګرام د پلي کولو لپاره ډېرې بودیجې ته اړتیا لري چې حکومت یې د ورکولو توان نه لري. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې د ادارې مشر محمد ابراهیم عمري وایي که بودیجه ترلاسه کړي د نوي پلان له مخې به 400,000 کسانو ته د سواد زده کړې زمینه برابره کړي. ښاغلی عمري زیاتوي چې نوي پلان کې د لوړ عمر لرونکو کوچیانو ته هم د سواد زده کړې د برابرولو چارې په پام کې نیولې دي. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې اداره وایي دوی د خپلې پالیسۍ له مخې د وزارتونو او ریاستونو سره هم ګډ کار کوي چې په ټولو ادارو کې هغو کسانو ته چې عمرونه یې زیات او نالوستي وي د سواد زده کړې فرصتونه برابر کړي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.